نن چې زمونږ کومه جرګه وشوه په جم کې د دې اغراض او مقاصد هم صرف دادي چې مونږه قوم ته حکومت ته یو ځل بیا وښیو چې قبایل څه غواړي نو قبایل په خپله خوښه غواړي او د خپلې خوښې دپاره صرف او صرف طریقې کار دا دی چې هغه د په دوو خبرو باندې په انضمام او په ځان له صوبه باندې ریفرنډم وکړي چې هغې کې د کشرانو مشرانو رای شامل شي که زمونږ د رای احترام د قبایلو ونه شي نو قبایل به خپل اجتماعي ذمهداري پرېږدي مونږ به بیا په دې مجبور یو چې یا به هجرت کوو یا به لارې بلاک کوو او یا به راتلونکي الیکشن کې حصه نه اخلو رایه بالکل نه ده واخیستې په خپله مرضي باندې لګیا دي یو څو کسانو نه رایه واخیستې دو دې دا د تحصیل په لیول باندې لوړ شي ریفرنډم دا وشي بایي چې دا څوک انضمام غواړي که څوک مطلب دا نه غواړي موږ اول خو خپله صوبه غواړي که صوبه هم دې ته مشکلات دي موږ ته د آزاد کونسل وکړو چې پاشه چې کومه د واته گورنر هم جواب دی پولیټیکل هم جواب دی فاټا سیکرټریټ هم جواب دی نو مونږ وایو چې د خبرو کولو د رویه د مونږ سره خبرو شي جرګه ده وشي په دلایلو د مونږ سره خبرو شي او داسې د مونږ سره دا ظلم مه کېږي چې پولیس سټیشن هلته جوړوي او پولیس راولي یا جوډیشري نظام راولي یا پټوار نظام راولي مسله د دې ده چې د قبایلو حق باندې پوښتنه وشي دا د قبایلو حق دی